तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। ची चाला गवारी इज्जत वर्की, चाला गवारी जिलत वर्की, हम स्ता पलास की खैर दे बेशक तपहरियो सिज़बानी कादिरे। लाला तो दिवाया कि खुदे वाला अलग करफू लाला लाला दम बदम हर सबड़ा गुंडो वल्लाह के सोफरे हर सब खुरम अमीर खान सरा तंदे मजंगा उमर खाना दानौला उना तो क्या तवाका लाला लाला तो चल ले चलते सलर आ गए लाला कोर्टे योने में मिलमर आ गए सर कोर्ट राशा जा जदरदम मुबारक उमर खाना खैर देवी खैर अमीर खाना दादा नौला उनु हाँ नो पिया दा गोरा होता चक्का वाह अमीर खाना जमा पकोर के जुए ना तनु तनु पुटे ओशो तना त्रो सरे जमा किस्मत बदल को या अल्लाह तुम्हार बंदार तखैर की वस्तु शुत्रोरी जिन्हें उश्वलूरी लाला लाला क्या सलर आगले दे में जिन्हें उश्वलाला ना जा ज़्यादा रकम जा तेरा खदा खुदे खबर सुमरा की उमर खाना तो खुशकिस्मत है ऐसे वक्त मजा का दानौला क्या गोरा चकेता है दाना खाल तो उमर खाना बठैरा बांधे उखरा गले शामिर खाना उसरा पूरे खंदा मकावा अलग रात लो सरा चक्कर औड़ा और जिन्हें रात लो सरा जमात अलासा खालो विश्तो बदबख्ती यो जल ब्याता जमा बचपन के तोरे तेरे परे के उमर खाना खुदे मुंगलत बगुलू न राकड़ल ये वलकते और बले जिनेदा पते द्वारों की जिने कब यादा लाला दा जिनेदा पर खाना दा जिने करता बोझे तगटियो बेला दाग मैदान था चलता चिजवार गरा अक्सर खुला लाश हम कट गई तुम चे द चकी फसे खालू ले नो उमर खाना दा से मकवा दा तम बोझा अलिशा दाग बदबख्त जिनेरा क्या लो सरे जमा द गटे को बतावन के बदल को उमर खाना दा से लम्मा कवा आशा उमर खाना खाना तबियत से लड़ा उदास होगा दाग बदबख्त जिनेदा चाची दी दुनिया तरह रो सरा हमारे दग्गटे दरवाजे बंद करे ना से मोए उमर खाना ना खुस्ता नसीब दे ता औलाद दे ना जमा औलाद ना ना जमा दुश्मन था ना जमा नसीब ना ना जमा बदनसीबी ना चलते ऐसा लड़ा वाला नन बजदा ज्वानी वाजीबा ज्वारे कुमा मेर खाना ना बखबख्तबा दाव लगो उमर खाना शोर मकावा मेर खाना दासों के दास सोचता कि दा बखबख्ता हूँ गटी दा दाव ताऊ गठा लो नो प्या बाजा टोलो मर्दाजी ने अपने सिने सर लगो तो राजा ब्या केना जिस्ता बदनसीबी फखर नसीब के बदला कम केना
واخلا اولاد ماشومه پنوم ولا دا خان دی ولی عمر خانه خان هم تیرا پایا امیر خانا چې خپله بدنصیبي مې ستا په غاړه کې واچوله لاړې ولې زندار داسې شوه هغه لاړه یو ماشومه تا بوتله او یو هغې زه یوازې پاتې شوم لالا تا تا ښه ونه کړل لالا ما ډېر ښه وکړ پروین بزدله وه شاباش او بجاړه کنه دې بجاړه شاباش شاباش داسې شاباش او ته خو بیا بجاړه شوې څوک یې ته یوه مور د چالور چې جوارګر پلار په جوارۍ کې بیله او تا وګټله زه د عمر خان ښځې مروره ما ته زما لور واپس کا د دې په بدل کې به زه ستا ټول عمر خدمت کومه زه تا ته منت کومه زما لور ما ته واپس کا زه ستا منت کوم وروره ما ته زما لور واپس کا زما لور ما ته واپس کا وروره باسه قورې ستا خاوند دا ظلم کولی شي خو ستا ورور دا ظلم نشي کولی واخله سنبال کا خپل امانت زما بچې زما لورې زما بچې زه خورې اوس خپل کور ته واپس لاړه شه وروره زه واپس کور ته نه ځم اوس په د دوی جوارګر پلار ټول عمر دپاره د خپل اولاد په کتو پسې ړوند شي خو زما پروردګار به د هغه د اخري سلګو پورې د دوی شکل هغه ته نه ښیي د دوی شکل هغه ته نه ښیي عرب خان ته او زه زما د کاکا لورې عرب خان عرب بسی جوړېدل غواړي که د خپل ځان او د خپل رور قبر بې وخته په دې هدیره کې جوړول نه غواړې نو خپل ټول جایداد زما په نوم ولیکه اخر تربور یې کړه تربوره بکواس بند کا او په دې کاغذونو دستخط وکړه ګنې ستا دا رور نه دی دی به ژوندی په دې ځمکه کې ښخ کړه مونږه مړه کا خو زه به درته په دې کاغذونو دستخطونه کړم او نو بیا خپل مرګ ته تیار شئ څوک یې ته که خپله پېژندګلو مې درسره وکړه نو ستا به دې وځي بکواس بند کا زما په خانداني جګړه کې ستا څه کار دی زما خو چې چېرته نه کار هلته کار وي ځکه چې زه د ګبینو هغه مجرم چې چېرته دولت وینم همالته پنجې خښوم د ځان دشمن مه جوړېږه او د دې ځینه واپس لاړ شه واپس خو به لازم چې تا په دې قبرستان کې لاهور کړ تا زما ځان بچ کو تا په ما ډېر لوی احسان وکړو د باران نه تښتېدې د نارې لاندې دې شپه شوه څه مطلب مطلب پرېږده اوس خو ته خوشحاله یې که نه اوس زه ډېره خوشحاله یم ما ته هم ستا غوندې د مضبوطو مټو ضرورت و ولې چې ما سره ډېر دولت دی او هر یو سړی زما د دولت دشمن دی زه غواړم چې ته ما سره واده وکړې زه لاټري دې راوخته عمر خانه تخت او بخت دواړه درته ملاویږي دې جینۍ سره واده وکړه عیش به کوې عیش به کوې څه سوچ کې ما ته خپله فیصله واوروه ما ته ته قبوله زه به تا سره واده کړو واده
अल्लाह ते सरकार ज़ियारत पसंद सकी जमा दुआ कबूल की और जमा दशना पस्तरगु की दखो पजे जुरत पैदा की और दागा पस्तरगु के दास सुरसिरा वाले कि दुश्मन द पार पकिए रवि और दोस्तान द पार मीना या अल्लाह जमा दुआ कबूल की आमीन सुम्मा आमीन। ऊख के दियो चिका बची कस्ता रो रुलिदी नो तूफान बराशी आगा बखान चलते प्रेरदी सब लाला सुनवन बाजी उमते किस्ता जरूर के गड़ा द बची ताकत पतो लगेदा चिन्नन खान ताला रनिवलीवा नो तंदर बना करती की और सब तबाह बर्बाद छी ए लसब्रन रंगला तगोरे अगर चार रिश्तिया वेली दी ची पलटोलो खुदे मिलावेगी समा डेर ली अरमानो चिस्तर की दशना में पर दुनिया की सोफसानी नवी नन में अगस्तर गे दशनाव ली दे शुक्र दे खजे ची सब काले जमू फसल देर खुश जनी तो उमर खान मको खुद जमुना यो पर दोई से ज्यादा वा खुद देर फसल खवा नकरो रिश्ते जरे खाना वाकई सका जमा जमू को खो फसल न दे करे तेरा पास तो तासरा यो सौदा कोलो तरा गलेम सौदा हाँ सौदा पला जमा का पमा खर्च का और पदे कागजों कुठो लगावा मकद देकान मोरी उमर खाना सोक दखपले मोर सौदा न कई इनकार मकावा जरीफ खाना गरी दखपल जो दखजे जोल्लबा ना सुनीजे माता दे दा तकद्दुस कसम उमर खाना जिस दबा देन अखपल हर से कुर्बान कम वो प्या बेम सौदा चरी होने कम ताद यो पुख्तून फैसला दा डेरा पुख्तून मकावा पुख्तूना उसम बख्शता फला फैसला बदल का ना उमर खाना ना जी पुख्तून भी और पुख्तून नकली नो जबा ते प्रेका जी पुख्तू पे होने वाई ऐसा मुतो लगावा गनी ज़्वे दिलाड़ो ना समय इनकार दे समय इकरार दे
زوړ شوې خو د ځوانۍ جوش دې کم نه شو. تا سره واده کولو نه پس زما عقل او ستا دولت ما نه یو طاقتور انسان جوړ کړو. اوس آسمان باندې د خدای او په ځمکه زما حکم چلیږي. داسې مه وایه خان، د خدای تعالی حکم صرف په اسمان نه په ځمکه هم چلیږي، ولې چې هغه د ټولو نه لوی بادشاه دی او د هر څه نه واقف دی. دا نه دا مشوره چا اخیستې ده؟ بابا ټیک وایي عمر خانه، په دولت دومره غرور مه کوه، ولې چې دا هغه بې وفا معشوقه ده کومه چې نن تا سره ده د سبا د بل چا هم کیدی شي. انسان چې چاله څه ورکي نو هغه یې همیشه یاد ساتي، او الله چې چاله څه ورکي نو هغه هېر کړي. هغه چې څومره دولت ما ته راکړی دی نو واپس به نه اخلي. توبه وباسه توبه، ته خو کفر ته ووتې خان. غلی شه، ګنې په وینو به دې سور کړم. مرګ او ژوند د خدای په لاس کې دی خان. و ستا مرګ زما په لاس کې دی. پاسه لوري بازار ته لاړه شه سودا راوړه. مورې زم د خور سره بازار ته ځم. تاسو دې په بازار کې خور ته څوک څه وایي؟ هی دا څه کوې؟ اوږه شوې یې؟ ته به زما حفاظت کې راځه. زه چې ځم بازار ته. السلام علیکم ماما جی. وعلیکم ماما جی. څنګه یې ماشومه؟ ما ته ماشومه وایه، زه بازار ته روان یم. ځه ورځه. زه چې ځم بازار ته. راځه راځه وروره کښېنه. خورې لور دې اخیره پیغله شوه، و زوی دې د خیره ځوان شو. او وروره خدای ته به همدا منظوره وه، دوی خو پلار بې اثرې پرېښو، تا د دوی په سر لاس کېښودو. دا څه پرنده راته ګورې ها؟ لکه دا تاسو څه کوئ؟ جواري کوو که نه؟ په دې کې ګټه شته؟ ګټه ډېره. نو بیا زه هم کوم. 10,000 روپۍ دا دی. 6,000 روپۍ ولګوه. ها نو بیا ګوره چکه. وای بېبې دا څه دی خورې؟ بې غیرته ته هم جواري شروع کړه. ته هم زموږ د پلار په شرط په جوارۍ کې خپل کور بربادول غواړې. مخکې شه. د چاپانې لورې دا چلته بوځې پیسې راوباسه پیسې. ته کور ته ورځه، زه دوی ته پیسې ورکوم. پیسې راوباسه. اوس د دوی خیر نشته. پیسې پکار دي. ها پیسې. څو ځله مې ته ویل چې هغه له لور ورته د کوره بار مه راوباسه، هسې نه چې تاسو ما ته څوک په بدو سترګو نشي کتې. ته خپل وایه ته چېرته وې؟ تا ته خو پته ده که نه چې اسونو سره زه څومره مینه کوم چې خاص ووینم نو والله چې زه ورپسې لندن ته هم ځم لندن ته. ها زه اوس ځم. ته بیا چېرته روان شوې؟ نن مې یو ښه غوندې اس په نظر کې راغلی هغه پسې ځم. او زه اوس ګورم چې ته چېرته رانه ځې. کېدله نورې موږدې کړم. ګوره رور مې په تورو سترګو کې څومره ښایسته ښکاري. را دې خوا که چې نور یې دله غټې کړم. په مزه خورې چېرته زما دا غټې غټې سترګې ونه باسي. وګوره زما روکې څومره ښکلې ښکاري. په پوره کلي کې زما د رور غونته ښایسته څوک نشته. پوره شهزاده لګي شهزاده. هسې نه چې رور راله څوک ته نظره نه کي. دا زما په موجودګۍ کې دا بل شهزاده د کوم ځای نه راغی او زه چې اوس راغی نو ما ته خو یې را مخامخ کړي چې ما له یو پوټی یتیم خوراک کړي. هغه لفظونه شهزاده بل څوک نشي کېدلی، صرف زما رور شهزاده دی. وګوره که نه څومره ښکلی ښکاري. چې زه یم لږ وګورم چې دا د کوم ملک شهزاده دی. یارول خو مه کوه که نه مړه، ټوله نشه ده راله ګډه وډه. هغه بازار ته تللې سودا دپاره. زما رور د نظره نه کې ګورې. ستا دپاره سپیشل قسم دود پتي چای راوړم. ته زما د روغ خیال ساته. او چا سره بیا یو پوټی افیم هم راوړې. ښه الابدین لالا بازار ته مې نه بیایې چې خلک مې وویني.
बाजार ته نه تا به زه ځنګل ته بوځم هلته به زه په تا باندې ازمري وګورم اتیان شرمخان الابدین لالا تا په ځنګل کې اتیان او ازمریان لیدلي دي ډېر اتیان او ډېر ازمري هغه یو اتي سره خو زما دوستانه هم جوړه شوې وه بیا یې په ما باندې میتیازې هم کړې وې او هغه یو ازمری خو ما له داسې مخامخ راغی نو ویرولم بیا زه لاړم هغه د پلار هغه جورنلیزې ټوپک مې ورپسې راواخیست الابدین لالا تا ته ازمري څه ونه ویل هغه زما داسې وي ما ورته وی سترګې ټیټې کړه بیا مې داسې د دې بریتونو نه رونیو او داسې اړولو راوړلو به مې کله به مې داسې راواړولو او کله به مې داسې راواړولو پورې داسې کېږي ما پټ کا د ماشومانو د پټاخونو یېرې دي رورا ته ستا ژوند به څنګه تېرېږي ته به تر کومې پورې ستا حفاظت کومه دل په راز به تر کومې پورې ته ما انتظار کوي یاره سمخانه ډېر خاص دې ساتلی دی یار زما خو ډېر خوښ شه قیمت یې وایه د دې اس عمر خان ما سره سودا کړې دلته اس نشم خرڅولی یار ګوره خبردار چې دا خو زما کاروبار دی چې د دې ځای نه یې واخله هلته خرڅ کا دغه ځای نه یې واخله دلته خرڅ کا دا اس دا زما ډېر زیات خوښ شه او دا صرف د ځان له اخلمه بس پورا 100,000 روپۍ به در کوم هسې دا پیسې لږ نه دي اشنا ګوره چې خرڅ کوې نه که نه نو د ټول عمر دپاره زیاتې دي بس هلته حجرې ته راشه او پیسې واخله بس هماغه دی چې ته دې ته ټټو وې نو بیا خو به ته مولۍ ته ګازره وې ښه به دا وي چې ته دې دا ریکنډیشن چکړه د لارې نه اخوا کا ته زما د لکو لکو ګاډي ته چکړه وې ګورې نه په سترګو ریچتې ناستې او ته زما د 100,000 روپو آسته ټټو وې زه درته ویم زما د لارې نه خوا شه او زه تاته وایم ته زما د مخې نه اخوا شه تا خوا شه تا خوا شه تا خوا شه ای ریکنډیشنې ته زما خبره نه منې ولې نه منم دا خو ما تا سره ټوکې کولې د الله شکر دی چې سترګې د اشنا مې یو ځل بیا ولیدې اوس دې له په کرښه باندې سر کېښوده وایه ریکنډیشنې څه خبره ده دې خوا شه وکړه په سور پالنګ کې د پټ پټونې خبره ده یا خدای پاکه زما دې توبه وي یا پیر بابا پرې کې راورسېږي نن سبا په دې جنکو کې څو اور بل شوی دی په سور پالنګ کې او بیا د خوبونو خبرې وا دې ورځه زما یاره نن سبا جنکۍ هم په خوبونو کې سور پالنګ ګوري تا خواشه ما ته وې نه ته دې خواشه ته مالا په هر ځای کې پاټک ولې راکې کوم شی چې زما خوښ شي نو هغه ته ما نه مخکې په زور بوځې ولې ته څه بدماش لګېدلی څه کنځلې مه کوه خان کنځلې مه کوه نه خو زه بدماش یم او نه د چا بدماشي منمه پاتې شو د پاټک خبره د تر څو پورې چې ته ژوندی او زه ژوندی یم ته به مخکې او زه به در پسې یم والله که په یوه لوبه کې هم رانه خلاص شې دا مه هېروه چې ما سره ډېر دولت دی ما له خدای ډېر همت را کړی دی خو ما سره طاقت دی ما سره د خدای پاک مدد دی خو ته ما سره مقابله نشي کولی زه ستا هر څه کولی شم په هر میدان مې دله دومره منډه در کړې ده دومره منډه در کړې ده
اتاړو په ځان باندې پوه نه شوې د دولت په نشه کې دومره ډوب شوی چې ستا نه خپل مرګ هم هېر شوی دی زیاتې خبرې مه کوه احسان الله چې کومې خبرې ته مې راغوښتې د هغې جواب راکړه د هغې خبرې جواب دا دی خان چې هغه اس ما اخیستی دی لکه چې هغه اس زما خوښ دی او کوم شی چې زما خوښ وي هغه زه خرڅومه نه هغه زه ځان سره ساتمه اوس پوه شوی او که نه چې بیا ما پسې څوک راونه لېږي خان ما وي چې کله د دې چغو سورونه وزګار شي نو چې بیا ما له داسې پوټې غوندې غلی شه واورئ خلکو کوئی پتا مې وس نه رسي او مړ به دې پلار کړم د هغه خو یې څه لنډ نه کړ خو زه یو پړک سره لنډ کړم د لنډۍ زوی چا غوږ خو نه دی څو ځله ما تاسو ته ویلي دي چې هغه جنۍ زما ضد دی او زه به خپل ضد ضرور پوره کوم ستا څه خیال دی چې د جنۍ پلار به ستا دا رشته ومني د هغه جنۍ پلار به ډېر غټ بیوقوف وي چې دې رشتې نه به انکار کوي ولې چې موږ د سرو زرو په محل کې اوسېږو او هغوی د خاورو په جونګړه کې په دولت پن هر یو څیز په بیه نشي اخیستی کېدی لیونی مه جوړېږه پرېږده خپل ضد ته یارېږه مه ستا ځای بل څوک نشي نیولی د خورکۍ سره ته به هم رشتې ته ورځې ټیک ده زه به ستا دې رشتې پسې ضرور ورځم دا رشته نشي کېدی بیبي ولې چې تاجبرې خبره شوې ده صرف خبره شوې ده که نه بابا څه نکاح خو نه ده شوې ستا لور ډېره خوش نصیبه ده بابا چا دپاره چې دومره لوی کور نه رشته راغلې ده پښتون چې یو ځل خپلې لور خور رشته چا سره پخه کي نو بیا تې اوړي نه زه معافي غواړم کور ته راغلي دولت نه مخ ماړه وه بابا اقرار وکړه زه به ستا لور د سرو زرو په تله کې وتلم او بوبېځم بالا لالچ به راکوه بیبي داسې سوداګانې په دوکانونو کې کېږي خو دا دوکان نه دی یو پښتون کور دی دا خیرات بل چا له ورکړه زه خو ستا غونته کې فقیر له خیرات ورکولم نه غواړم زه خو دلته د خپل رور د ضد په وجه تا له عزت او دولت درکولو له راغلم خو تا ما نه مخ واړو یاد ساته بوډا زما رور فخر د دې انسان دی څوک چې د خپل ضد دپاره خپل هر څه په داو لګوي شکر وباسه بیبي چې زما زوی دې وخت کې کور کې نشته ولې چې هغه هم ډېر سیدې انسان دی او داسې خبرې په جواب کې د سړي ژبه د تالو نه بار وباسي بوډا ته څوک یې زما لاس مې وواله شکر وباسه چې لاس مې درلونی مات مې درله نه کوو ولې چې زه خبرې کمې او وهل زیات کومه راته نیلم چې زه دلته نه ته غلی شئ اشرف دلېخې بچې ته دلته ځه بابا دننه به زه نه ځم دوی به بار ځي د دولت په ډېري به لاړې بیبي په غریبانو پورې خندا مه کوه هسې نه چې هلته نه راوخېږي او په ځمکه باندې راپرېږدي او هر هډوکی دې د بدن چوره چوره شي ودرېږه دا خبره ښه په غور واوره تاجبر د وړوکوالي نه زما روندار جوړه شوې ده که بیا دې دې طرف ته وکتل نو سترګې به دې وباسم اوس مې راګیره کړه دومره ګټه بلا مې راګیره کړه مورې بلا مې راګیره کړې ده بنده کړې مې ده چېرته ودي یو څه چلی شو دا څه شور دې راغستی دی هو تاجمرې ډېر ښه وشو چې ته راغلې زما مور او خور چېرته دي مړه ستا خور خو زمونږ کره ده او مور دې د زیارت سلام نه تلې ده او دې چې شور دې راغستی دی تاجمرې تا ته پته نشته چې ما څومره غټه توره کړې ده او په دې ټوکرۍ کې مې ډېره لویه بلا بنده کړې ده ته ورته ور نشې وبه دې خوري ډېره خطرناکه بلا ده
زه ګورم چې تا په دې ټوکرې کې داسې کومه غټه بلا بنده کړې چې نږدې ورنشي دا ډېره خطرناکه بلا ده پرېږده مړه پاګلې اوبه دې خوري رکشه دې کې خو بلا نه وه دې کې خو پیشو وه دا خو ما ته هم پته وه چې دې کې پیشو وه ما خو تا سره ټوکې کولې بزدله ما تاله د بابا نه تعویذ روړی دی تا تعویذ باچوه نه د ګیدړ په دې به زمری شي رښتیا دې سره به زه زمری شم بیا خو زه دا ضرور اچوم जी دا خسته اسمنند اسلم خان نو اغسته پورا په شل زره کالدارو سرزر دی بچی سرزر دی هغه تاج برو چرته تللی دا چې دا چیغو په کړی وی تا به هم څکلی وی ما به هم څکلی وی په شاکو پسې تللی ده اوس به راشي احسان الله ته چل هلکه ته راغلمه دا دې ته ګورم بیا څوک دی ته چل انسپکټر صاحب خیر خو دی تا نوم احسان الله دی او زما نوم احسان الله دی تا د ګرفتارۍ وارنټ دی ما سره زما د ګرفتارۍ او یو سړي په تا دعوه کړې ده چې تا د هغه نه اس پټ کړی دا څه وایي انسپکټر صاحب د دې وینا نه به دې مخکې دومره سوچ کړی چې زه د دې کلي یو عزتداره سړی یم دا دروغ دی انسپکټر صاحب زما زوی دومره غلط کار نشي کولی دا دعوه کړې چا ده کړې ده اسلمیا دا خو ما ستا نه په بیه باندې اخیستی و پوره 60 زره کالداره مې درکړې وې یو دروغ و انسپکټر صاحب
तुम मने पे सामने तरह करो चलो चलो खंजीर बच्चा फ्रीदा जबरदस्त पंखे फेर दूंगा जबरदस्त कुल में ऊपर जमा पूरे से आओ कमर सारा पर तू नहीं तो ऐसा ना अब याद है एहसान तरफदारियों का तुझा जवाब देना पड़ेगा तकोले से शिलाला रिश्ता हमेशा राखवी रिश्ते असदी और दरोग सदी ये सरसा हिच कार निश्ता ताजमा और एहसान जंग दे दस्ता उद एहसान जंग न दे लाला दादा मेरे और गरीबे जंग दे दसमके और दसमान जंग दे दनन गोरम किस्मका आसमान तखीजी और आसमान माँ की तरफ कुदीगी बेटा हमेशा दरिश्त्या शविद साधी माँ को सारो डेर पोया को और दादा पति माँ को कड़ो सब प्रिवजी ने हमेशा ये लिख बकवासों को कि उस पर के दम रागे एहसान बोस डोल उमर पजेल के तेरे जमा इंतकाम ने दिखाओ लग रहा इंस्पेक्टर आखिर ताजा पक्कम जुर्म की दल तरावस तमा कुछ जब्बा अदालत के साथ जिस्मानी रिमांड वाखलम तो क्या बताता पता लगी कि मां दल तक कम जुर्म की रावत से गोरा इंस्पेक्टर दे वर्दे ने दुमरा ना जायजा फायदा माखला बोले तिलक देर पर कानून जोम पोएगम और दावर्दी भाई और दे स्टा कफन जूट हमेशा दवास न मख के बदे पदेस बकत तुमरा राकागम जिस्ता बदन बद वखियो बूठे पाते निशी वो तुम यहाँ था इंस्पेक्टर कदमा पता जीवानी से चलो छो नुजबत ताला कदस्पी गुंदी पदेस बकत तुमरा राकागमा जिस्ता दुके बद चूरा चूराशी चूरा चूरा चढ़ते से खोरे दमा दमा खिनले रिशा हयाता ताखो पलासु की बंगड़ियां चोली दी तो दमा लासो सुंदर टोपक बूजू चतोले शी तब गुलरेज जंदे प्रेग्न दमा ना ना खोरे माँ आवाज मा प्रेगदा चढ़ते गुलरेज माँ बच्चे गलता रहा निशी पता खपल जान ग्रांदे और पमाद खपल खानदान इज्जत इज्जत पंजान कुर्बान और इज्जत करोरा तो खपल जान बच कोले दोपारा तो खपल खानदान दे इज्जत सौदा मा कवरोरा इशारा शखोरे कने जबाख पल जान मर कमा ये अल्लाह से हुक्म ये ददेरो पजे दे माला खोर रा कड़ेवा दरवा खबर मैंने लीदा पदे खबर चित्ता जोर पकम हाल की भी मोर लागस वे न दे रोड के दिल फराज दलारे दीवाल जूठी जाते हम प्रेद राजी ने यानी कसम पकड़े दे चमचो सरबाग मंडे दरकम जिदा कोर लारा बदने रशी कमून बताता है तेख से मौका न दर को खप इज्जत सरा पकड़ के कोर तो बदे रसो बाबा मुझे बाबा शुक्र बासा मशर जिदा पवखरा और रसीदम कने खुदा खबर चे बख के सोने हुए बच्चे कनी जा प्लार बा बख न बख के कबर सो रसी खुद सो के जिजमा इज्जत खपल इज्जत लुणा खुरान दे खुदा इज्जत आगा मुनारी दी मशरा सोक वत प बदस्तुर गोगोरी न स्तर केड़न दीशी او सोक چې دا غو دي عزت حفاظت وکي نو پښتو یې درنشي نن چې ضرور دلته وي نو یو به پلندې لوي پریخي او چرته ده هغه تمارور دی वाह ظالم استه دا اسما تستا تربور کړ په خاینه چې په یو خورې سره وتړم ها دم ها وکړ ویری ګډ نو بیا تکړه چې زور پسې ها دا نه دا
जवाना दास्ती खर्चे यार ډېر کم عقل سړی یې په کم آس باندې چې زه سور یم نو دا د خرڅولو آس دی زه خو نه خرڅوم او که تا خپل آس خرڅې نو قیمت یې وایه ته زما آس نشي اخیستی ولې په دې کې څه غمي لګېدلي دي یا د سوټي په ځای باندې د سرو زرو بسکټ ګورځئ خبره خو دې ډېره غلطه وکړه ځوانه زما خیال راځي چې ته ما نه پېژنې چې زه څوک یم زما نوم دلفراز دی دلفراز او زما چې په کم سي سترګې خوږې شي نو هغه زه بیا په ډزو هم نه پرېږدم او زما نوم احسان الله دی د الله تعالی ډېر لوی احسان دی په ما باندې د خپلې خوښې غلام یم د چا د کوره نه خورم چې روب یې ومنمه راغله نو میدان زم داسې نه پرېږدم ځوانه فیصله به هم دلته کېږي وایه 10 زره 20 زره 50 زره 1 لک خاندانی رامګر نه دی دا خو د کلي میدان دی واړه پکې ګولي ټنډه کوي خو ته زما آس په پیسو نشي اخیستی د موټو په زور خو اخیستی شم که نه یاره دا ارمان مې پوره کړه دا ستا زوی دی او دا زما زوی دی احسان الله اوس چېرته دی چا په دروغ دعوه کا او پولیس تاڼې ته بوتلو تاڼې ته ډاکټر صاحب څه چل دی ولې چغې وای ستا په حوالات کې زما یو ملګری بند دی نوم یې څه دی احسان الله احسان الله هغه ما جیل ته ولېږه د خر بچو ګورې ستا ونیسئ او په حوالات کې بند کړئ سبا به یې جیل ته لېږم ما هم دا غوښتل انسپکټر صاحب ته ما یو ځل جیل ته واستې دلفراز ته او دلته دا په کوم جرم کې دلته راغلی یار په سمه روان وم کږې ته واوړېدم بدماشانو سره مې پنجه جنګوله نو هغه زخمونه مې بیا تازه شول کوم چې تا راکړي نو د دې مطلب دا دی چې ته په ما پسې راغلی نور زما دلته کم پلار اوسېږي چې زه د هغه ملاقات ته راغلی یم او که نه یار زه خو په تا باندې ډېر ښه لګم که نه ګوره خبره دا ده چې پیتي تیاره شوې ده ډوډۍ را روانه ده او د شپې دپاره دا کمبله ځان سره سنبال کا اوس وایه نور زه ستا څه خدمت وکړمه خدمت خو به دې زه کوم دا واخله گزار کوه بیا غړه خاته شروع شوه په اولنی گزار به ته کې ولې چې ستا یو گزار په ما باندې قرض پاتې شوی و داسې به میدان ګنده کوم چې د تاجبر نه به د حیات نوم هېر شي د احسان د جیل د راتلو نه مخکې به هغه زما د 12 بچو مور جوړه شوي هسې نه چې ته دلته کې ماشومان لوبول شروع کړي او هلته کې د عشرت په سر کې سپین ولګي ولې چې هغه خو هم ستا په انتظار کې ملګرو ښه وشو چې راته رایاده دې کړه لفدینه عشرت خو زما ژوند دی
कैसे शो आपको तख्ते दो तख्ते दो बिलाला Da viața uităm oarul cu Subie, Baglona, da अला बिलाला दा तो सखरे माल हम राका Maradas da majumanul khoaga gulea khona da chitale darkama da khu apim di apim तापीम ला से शेवी da chita yo zaro khwara kana bashu no bia bas pawashi पावा की खुद में जाजू न तेरे गया अला बिलाला ذکر خدا دوام کنه چې کتایو زلو خوره نو تانه بم سم او ایجاز جوړ شي رشتیا بیا مال هم راکا زم اخرم کانا والا شل زلو والا پیسې در سره شته پیسې ډېرې دومره پیسې را سره دي دا واخله پیسې بس ټیک ده دا څه واخله او دا پیسې به زه جیب کې کښېږدمه زه به دې نور والم ماړه چې ستا ګلارو شي که نه مونږ د خپل دلک قسمت معلوم دی مالا به اوس جهاز جوړ کړي دا خو ډېر ترخه دي خو خیر دی مالا خو به جهاز جوړ کړي که نه ببی اوره تانګي والا لګي سار شه څه چل دی کم ځای ته ځې ما لږ دې په شکاله پورې ورسوه دا لا کم ځای رسول تو یغه کوستا کالته مړه خو تاسې وایه راځه کښېنه ها دا ولا مزه کنه مړه ټوله نشه دې راله خرابه که د بوګړه زیوله یا لکه دلته څه زه کوستا کال ته روان یم راځه ته م راسره تانګه کې کښېنه چې کور ته دې ورسوم ټانګه کم ځای ته خو په سړک ناست دی مړه داسې ښکاري چې تام جوړ نه نپي مچولي چې روغه ټانګه درته نه ښکاري دا څه ده دا خو واقعي چې سړک دی وی هغه ټانګه څه شوه
इंतजार कुम क्या तरुक्षे वेवी तो अलग ना वही अलाउद्दीन बांधा को साधनी ने पापी मुक्ति दीदी न शोकाना तो दिन खाका पिछोना जोले भी जबरदस्त सरना न बासमा और योग्यता खूब पक्यो कमा आखो शब्द तमीजा तो बातिंगड़ पसे ले गले भी तो बातिंगड़ रोडल हाँ तो बदी के लाश न बासी और से तुम गोल मोल छेदल पलाश दरा का कहना नो बस मागर तब बातिंगड़ बातिंगड़ मिरात मत शो आओ तो माँ पगोल बातिंगड़ पसे ले गले भी तो तामल उगद बातिंगड़ रोलो मस्त रुक्षा अते गोल उग दे सके और कटवा दे चवा और से हाथ जोड़वा बताया पैसे दे सकड़े नागे हो माँ मुखड़े कहना कम बख्ता दा अफिम बदी योरस दका बरतल तकुज़ई वादा जालिम लुरी ताता सब बतारा che papimo che hoiadarse nashada che zio zalukram mishpara stada mini posomandorki upi wamaravam kala patkina nauzama au kala rauzama au padi watura nana watuki biamala khub raishi राजी राजी राजबाबू दिलफराजा हाँ और दलता पसी چې जेल ته درتلی شم ولې دلته نشم راتلی غرض خو زما پتا باندې یا ته دلته څنګه راغلی لکه خو راغلم چې زه په ځان د چا قرض نه پرېږدم واخلله او خپل قرض دې پوره کا د پښتون په کور کې پروت پښتو ته کنګل مه کوه زه دومره بې غیرته پښتون نه یم چې په خپل کور کې په تا باندې ګزار کوم او ته بزدلۍ خبرې مه کوه زه په سل ځله دا وایم چې ته بزدلۍ 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 غلی شه داسې کې لالا دا خو هغه فرښته ده داسې د کور عزت بچ کړی دی دا خو هغه انسان دی بچی چا چې ستا خور خپله خور وګڼله او زه سر نه غورځېدو والا څادر په عزت یې زه په سر واچولو माँ माफ कर दिलफराजा माँ माफ कर यार माँ माफ कर ټیک دی خانده نن نه پس ما خپل ورور وکړه نور दिलफराज अरोरा اوس زما ټول اسونه ستاسو راځه راځه ته سرکاري مېلمستیا نه کله راغلی نن راغلی یم ولې ته خوشحاله نه شو زه زه خو ډېره خوشحاله شوم جیل ته تلل څه بده خبره خو نه ده جیل ته خو لوی لوی خلک ځي سیاستدان ځي ډاکوان ځي غله ځي او ستا غونته بدماشان هم ځي دا څه بکواس کوې اوهو ته خو داسې زر خفه شولې لا خو ما څه ویلې هم نه دي ولې چې زه خبرې کمې او وهل زیات کوم نم وهل کم کوم او وړل زیات کوم دا غوندې د پېغلې سرې سرې چولې
रसलमिया तावली पमा बाने तुमरा दावा करेगा बोले कि तुमरा तरू हुई लीदी हाँ वाला तारा चालू लीदी वो करे वो जन्म दे बोले मैंने तो जोंजे न प्रेदमा माफ का एहसानुल्लाह तार समाद उमर खान पर मैं ना करी उमर खान हाँ नो साला सुनो दुमरा उगदुशु जो जमा ग्रेवान तमरो से तो तुमरा भी गैरत शो उमर खाना कि पुलिस जमा कोर्ट ले गलो और पमा वाले दरोग दावा उकड़ा जिदी बेगुनाह जेल तौले गला मा हाँ दरोग दी क्या जमा खिलाफ था वो गुना टकरी दी अब याद अच्छा गुजारना को माँ वो खुद देखो उमर खाना उन्ना खदे खता लाड़ा उस बजमाना खरी चले खता नहीं ऐसा ना चुगले उन्हें चले बोले ने चलो माँ आख्वाशा दमा खिना तो चिक्का में लो पे पमा बांध खड़ी दी बोले अगर सारे ये रिश्वे दमा पपनार बांधी से कम तकलीफों ने तीर छुई दी ताद आगे नस्तर की पटिकड़े दमा दमाशु में खोर पस्तर को के पजड़ा जड़ा बाने वो की वो जिसमें अगर तावरे उन्हें लेते वही उन्हें लेते सच्चू शागा हेर कैसा ना माटूल मरता तो जुल्म बर्दाश्त करी दी तीन दमा तो पर बर्दाश्त का ये माफ कैसा ना तीन दस्ताना दफलूर तो जुन खैरात वाला में ऐसा ना तीन दमा तो पर माफ का तो पारे माफ का कदी न मर्सी मर्सी दो ट्रेन लेके मर्सी वो बेवक्त पैदा शो नरखो पमा बानी में कशो लगाओ यार सीधा गमम गलत सी ता वक्त नतीरा अलग कदम मेलबोर्न फिल्टर सिगरेट तमाकू दी पक्या चोली दी करा बस ब्याह हुआ उला तू कुमारियान तू वाह सिरा वो चिपावाशे वाह